د پاکستان لپاره تباه کوونکی خبر راغی. د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان خبرې ولې بې نتیجې شوې؟ د پاکستان د خزانې وزارت چارواکو تازه څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې پرته له کومې نتیجې پای ته ورسېدې. دا خبرې په دې خاطر کېدلې چې پاکستان ته چې د نقدو پیسو د سخت کمښت سره مخ دی 1.1 میلیارډ ډالر ورکړل شي، سره له دې چې IMF تر اوسه د پاکستان د حکومت سره د خبرو د پای ته رسیدو په هکله په رسمي توګه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان د مالیې وزارت چارواکو په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د دواړو خواو ترمنځ ځینې ناحل شوي موضوعات شته چې نور بحث ته اړتیا لري. د وزارت پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي، ویلي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته د ځینو لازمو اقداماتو یو لیست ورکړی او موافقې ته د رسیدو لپاره د وخت غوښتنه کړې. دا خبرې چې څه باندې 2 اونۍ روانې وي په داسې حال کې بې نتیجې پای ته ورسېدې چې د پاکستان پور نور هم لوړ شوی، حکومتي عاید کم شوی او د دې هیواد د بهرنیو شتمنیو اندازه هم په جدي توګه کمه شوې ده. دا خبرې د پاکستان د مالیې، پټرولیمو، برېښنا او نورو وزارتونو د چارواکو او IMF د کارکوونکو ترمنځ په دې خاطر کې دي چې اسلام آباد ته د 6 میلیارډو ډالرو اقتصادي مرستو د جملې نه چې په 2019 کال کې پرې موافقه شوې وه څه باندې 1 میلیارډ ورکړل شي. خو پاکستان ته د دې پیسو ورکړه په دې خاطر ځنډېدلې چې حکومت د پټرولیمو د بیو په لوړولو، د انرژۍ په سکتور کې د پور د کمولو لپاره د سبسایډۍ پای ته رسولو او مالیاتو د لوړولو لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په دې خاطر چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق خبرو ته حاضر کړي 13 میاشتې په هیواد کې د پټرولیمو نرخ دومره لوړ کړ چې د دې هیواد په تاریخ کې ساری نه لري، او هم یې د اسعارو د تبادلې په مارکیټ کې د ډالرو د نرخ کنټرولول بند کړل. له همدې کبله د ډالرو په مقابل کې د پاکستاني کلدارو ارزښت په بېساري توګه ټیټ شو او انفلاسیون هم 22.8% کې پورته شو، هغه څه چې د 1915 کال را په دې خوا یې په پاکستان کې ساری نه دی لیدل شوی. په پاکستاني مطبوعاتو کې ویل شوي چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او د پاکستان د حکومت ترمنځ د اختلافاتو ځینې مهمې موضوعګانې د بودیجې د کسر په هکله معلومات، د انرژۍ په سکتور کې د حکومت د پور کمول، د حکومتي لګښتونو محدود کول او عایداتو زیاتول دي. دا اختلافات دومره ژور دي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف 13 اونۍ خبرداری ورکړ چې حکومت یې د IMF د داسې شرطونو سره مخ دی چې د تصور څخه پورته دي. پاکستان د اقتصادي مرستو ته سخت اړتیا لري ځکه چې تازه په مرکزي بانک کې د بهرنیو شتمنیو اندازه یې 13 اونۍ 3 میلیارډ ډالرو ته ټیټه شوه. د پاکستان مرکزي بانک 13 میاشت ویلي و چې د 23 میلیارډ ډالرو پور څخه باید لږ تر لږه 3 میلیارډ د روان مالي کال تر پای ورکړل شي چې د پور په ورکړې کې د پاتې راتلو مخه ونیول شي. پاکستان همدارنګه 10 میلیارډ ډالر د بودیجې کسر لري. پاکستان د غوړیو، خوراکي موادو، سون موادو، ماشین آلاتو او چای په ګډون ډیر شیان باید د نورو هیوادونو څخه وارد کړي او اقتصاد یې 350 میلیارډ ډالر دی چې تر ډیره حده په وارداتو ولاړ دی. په پاکستان کې بانکونو همدارنګه د شیانو، خامو موادو او ماشین آلاتو د وارداتو لپاره باورلیکونه هم صادر نه کړل او له همدې کبله په پاکستان کې اقتصادي چارې پڅې شوې.